Watch how the teacher explains why classroom وګورئ چې ښوونکی په کوم ډول سره توضیح کوي چې د ټولګي مقررات ولې مهم دي او د مقرراتو په جوړولو کې زده کوونکي هم راښکېل کوي. Process. Rules is the agreement that has been made by everyone. Civic. That helps the country. the teacher then وروسته بیا ښوونکی زده کوونکو ته وایي چې دوی باید له یو بل سره د ښوونکي سره او د ټولګي له فضا سره په څه ډول برخورد وکړي. Respect your teacher. student response د زده کوونکو ځوابونه لیکل کیږي تر څو د ټولګي مقررات په ګوته شي. Permission before leaving the classroom. the teacher ښوونکي بیا زده کوونکو ته وایي چې د ښوونځي کې هم خپل مقررات شته چې باید په پام کې ونیول شي او بیا وروسته خپل د ټولګي جوړ شوي مقررات د ښوونځي له مقررات سره پرتله کوي. په نتیجه کې کله چې زده کوونکي خپل مقررات جوړ کړي نو هغه بیا خپل ګڼي او په ښه توګه یې په پام کې نیسي. د ټولو زده کوونکو له امضا څخه وروسته دوی په دې راضي کیږي چې د دې مقرراتو مسؤلیت په غاړه واخلي او هغه تل په پام کې ونیسي. ښوونکي بیا دا د مقرراتو پاڼه یو چیرته راځړوي تر څو زده کوونکي هر وخت هغه وګوري او جوړ مقررات ور په یاد شي. of these rules. Watch how the وګورئ چې ښوونکي هغه درې اړخیزه تګلاره چې د ډیسپلیني مشکلاتو د حل لپاره ده په څه ډول د زده کوونکو سره شریکوي. The first time you break the rule, I write down your name. If you change your behavior correctly, and you raise your name. these steps دا تګلاره د زده کوونکو له شرمولو یا خجالتولو څخه ډډه کوي او دوی ته یو چانس ورکوي تر څو خپل سلوک او کړه سم کړي. کله چې یو زده کوونکی د لومړي ځل لپاره یو قانون له یاده باسي نو ښوونکی یوازې د هغه نوم پر تخته لیکي تر څو خپلې ورکړ شوې دندې ته راوګرځي او نور څه ورته نه وایي. کله چې د هغه نوم له تختې څخه پاکیږي نو دا د دې علامه ده چې د خپل سلوک سم کړي او ښوونکي ورته یو امتیاز ورکړی. د دې لپاره چې دا سیستم په سمه توګه کار وکړي نو ښوونکي د ټولو زده کوونکو لپاره په عادلانه توګه له هغه څخه کار اخلي. که یو زده کوونکی خپل هغه عمل ته چې د مقرراتو په خلاف د ادامه ورکړي نو ښوونکی د هغه نوم پر تخته پریږدي او دا په دې معنی چې هغه زده کوونکی باید له رخصت کېدو وروسته له ښوونکي سره وګوري. ښوونکی کولی شي په دې وخت کې زده کوونکي ته د هغه د دې عمل سزا ورکړي اما دا باید یو شان او عادلانه وي. نو هر کله چې دا عمل د بل زده کوونکي لخوا تکراریږي نو باید هماغه سزا هغه ته هم ورکړل شي. دا زده کوونکو ته ورښیي چې د عمل په مقابل کې به له دوی سره څه ترسره شي نو له دوی سره مرسته کوي چې خپل ځانونه کنټرول کړي. که چیرې زده کوونکي په خپلو کړو وړو کې تغییر رانولي نو ښوونکي د هغه د نوم ترڅنګ د صحیح علامه هم ږدي او دا د دې ښکارندویي کوي چې زده کوونکي باید له ښوونکي مدیر او یا د خپل فامیل سره وګوري تر څو د هغه په کړو وړو کې د مثبت تغییراتو د راوستو په خاطر یو اساسي پلان جوړ شي. په نظر کې ونیسئ چې دا سزا څه ډول له ښوونکي سره مرسته کوي بې له دې چې د زده کوونکو د خجالت کېدو باعث وګرځي هغوی انضباط کړي.